په دنیا کې هر ګناه چې سړی وکي داغه علاج تا معاف شي الله وغواړي معافي واحده ګناه چې دا هغه د غرور دا او د تکبر دا چې هغه بچره نه معافي ترغه پوري چې سو پوري دا تکبر کوون کې خدای پاک په جهنم ته نیسي اوس تکبر څه ته وایي تکبر بازي وخت کې سړی پویم نشي وتی لکه مونږه یو سړی ته وایو چې ته څه شی ستا څه حیثیت دی اوس هغه ته دا وایي چې ته څه شی د دې دا معنا ده چې د هیڅ شی نه دی او ته څه شی دا یو غرور ستا څه حیثیت دی د دې دا معنا چې ته غریب او زخان دا غرور دا گناہ بچره نه معاف کیږي چې ترسو پورې په سړی الله جهنم ته الله فرمایي چې ما چې کوم کلام نازل کړی دی دا څوک هیر کی